ګینه الله ته ګران نه دی لوی جهنم پیدا کړی دی دنیا خلق به ور ولي الله د عالم علم ته نه ګوري چې تا علم کړی دی او دنیا کې له خلکو سیریا چولې وي ویډیوګانې دنه کولې دنیا کې له خلکو قدر کولو عزت کولو پټګې باندې تړلې چا به در سره امسار راغستې و چا به در سره پیزار راغستې و چا به چې کور کې څه پاخه کو تعالی به یې وروړلو چا به له خرچې در کولې الله رب العالمین دې ته نه ګوري چې یاره ته داسې په دنیا کې عزتمند وې الله رب العالمین به اول د جهنم اور ته چې بوزي نو حدیث کې راځي اول من تسعر بهم النار اول هغه څوک چې په هغې باندې الله رب العالمین اور ګرموي د جهنم نو اول عالم دی چې الله رب العالمین به بوزي الله رب العالمین ورته وي چې علم دې کړی و دغې دپاره دې کړی و چې تا ویل چې خلک وایي اوهو د فلانې خو ډېر ښایسته بیان کوي فلانې خو ډېر ښایسته لګیا درسونه کوي نو په دې باندې الله رب العالمین دغه علما رانیسي ولوي تعالی خلکو ویلي زه اوس جهنم ته ځه سخا والا انسان صدقو والا انسان رب العالمین په دغې باندې رانیسي چې تا خو دنیا کې صدقه کړې وه په دغې نیت باندې چې وګوره دا خلک وایي د فلانې حاجي صاحب خو ډېر صدقې والا دی فلانې خان چې دی هغه خلکو له پیسې ورکوي بلکل د پیسو پروا نه ساتي د دغې دپاره دې کړي و خلکو له همداسې وویل زه لاړ شه جهنم ته مجاهد به راوستلی شي غازي به راوستلی شي غاړې له چې ټوپک اچولي اسلحه یې اچولي دعوه دا کوي چې د الله دین په دې خلکو باندې نافظومه دعوه دا کوي چې د الله نظام په دې ځمکه باندې نافظومه الله رب العالمین به هغه ته ووایي چې څه دې وکړل زما د دین دپاره هغه به وایي یا الله شپه ورځ مې ستا دپاره رب العالمین ورکړې وه جهاد مې کړی و رب العالمینه وینه مې تویې کړې وه سر مې په خپل لاس کې ایښودلی و رب العالمینه ستا دپاره مې غذاګانې کولې الله رب الله وایي کذبت دروغ دې ویل ملائکو ته به ووایي چې دې د دې لپاره دا کړي وو چې خلک وایي چې یاره دا فلانې ډېر اوچت غازي دی فلانې ډېر کلک مجاهد دی الله به ملائکو ته وایي اوچت کوي دا مجاهد او د جهنم ته یې ورګزار کوي اول الله رب العالمین دغه خلک بوځي دي جهنم ته ځکه چې دا هر څه کې اخلاص پکار دی الهیت پکار دی دا څه چې کې دا به د الله رب العالمین د رضا دپاره کې